السلام علیکم. تاسو به نن فارغ یې؟ خدمت وایه جی. زه یو ملګري کره ځم. ما یې که تاسو اوسګار یې نو ښه به جی بالکل ولاړ به شو که نه. دا راته ووایه چې څومره وخت به تېروئ؟ که تاسو اوسګار نه یې نو خیر دی، زه به بل چاته ووایم. نه نه جی زموږ په موجودګۍ کې او تاسو به بل چاته وایې. مهرباني. او هسې یو تپوس کوم جی. وایه. پخوا به په ګاړو کې یو کتاب پروت و چې مسافر پکې د خپلو خیالاتو اظهار کو. او بالکل داسې خو په دې غټو غټو ځینو کې هم کتابونه پراته وي او د بهر ملکونو نه باچایان راځي او په هغې کې خپل تاثرات لیکي. تاسو خو زما په ډرایوینګ باندې اړو څه خبره ونه کړه. زه خبرې کمې کوم او افزر کوم زیات. خو بیا یو انسان ته د هغه خوبیانې او کمزورۍ په ګوته کي نو په تعریف باندې خو الله هم خوشحالېږي، ولې الله پاک داسې محتاجه دی څه. په اول ځل چې ما تا سره سفر وکړو نو یاد دې شي ما تا ته څه ویلي وو. ما درته ویل چې خپل پرسنل نمبر دې راکړه چې زه بیا هم تا ته کال کوم. مننه جی. نو د دې په شا خو به یو خبره وه که نه. هغه څه؟ اول دا چې ستا په خاموشۍ سره ډرایوینګ کول او بیا په اخره کې د پیسو په اغشتو په وخت کې تا سترګې ټیټې نیولې وې نو زه تا نه ډېره متاثره شوم. خوشحاله اوسئ جی. زما خاموش انسان خوښي. د تعریف قابل هغه رب ذات دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو تا دا سلام ډیر څه په سیریس طریقه ونه وي. نو څه کومه خړې درته وخاندم او جواب درله درکړم ولې تا ته پته رانه د حالاتو. منم چې دا وخت ډیر ډسټرب حالاتو کې خو په ژوند کې نشیب او فراز راځي. دې ته تجربه ویلی شي. دې ته تجربه نه تلخ تجربه ویلی کېږي. یو ډېر تریخ حقیقت دی دا زما دپاره. بای نیچر ته خو یو ډیر مینهناک انسان یې نو بیا داسې ولې؟ یو ځل نه څو ځل داسې حالات پیدا شو. یار اخر زه تنګ شوم که نه زه م انسان یم تر څو پورې به زه دا هر څه برداشت کوم. لږ د حوصلې نه کار واخله. په خبرو مسلې حل کېږي په ضد نه. بعضې وخت خلک ستا د ښه سړیتوب نه غلط مطلب اخیستل شروع کړي. ته به یو شان سوچ کې او خلک به بل شان سوچ. هلو